ښه باید تاکید باندې وشي وروره، ښه تفتیش وشي، ښه پلټنه وشي. داسې نه خدای مه کړه یو خوږ سړی به هغه به په نظام کې خوږ شوی هم وي، دربدره شوی به هم وي، بیا به زموږ له لاسه څخه وټکول شي. ولې یو معاند کس به موږ ته راپور راکړی وي، که چا درته راپور درکړي ډېر جدیت دستي په اجراءاتو کې مه کوئ، ښه تحقیق کوئ. قرآن کریم هم دغه فیصله ده، فتبینوا. دا تبین چې وشي کشف د حال تا ته کېږي، تا ته حالات پخپله معلومېږي چې حالات ته معلوم شو، بیا نو په ښه د ولایت په اعتماد د هغو په هدایت هغه کس راواخله، سب څخه اخراج کړه او مشرتابت حال واړه. دوهم ټکی بد کس به وي، بل به سفارش درته کوي، هغه زموږ ځای ته تللي وي، هغه راته وویل چې موږ داسې کس ونیوی، داسې و داسې و داسې و، او بد صفتونه ټول وویل، بد صفتونه دا ذکر کړو، خو بیا خلک پر موږ باندې فشار زیات شو، هغه کس هم ایله کړي، بندي وو بیا مو ایله شي، پر تاسې باندې به فشار وي او تاسې ته به دغسې ویل کېږي دغه کس ښه ده، دا بد هم خپل سپارښیان لري، هغه به درته ویل کېږي، خو په هغه کې به هم تاسې تحقیق تر هغه وخته پورې کوئ تر څو پورې تاسې د حق ځای ونیسي. جدولونه راسره دي، هغه جدولونه ټول ته انشاءالله توضیح کېږي، هغه به د هغه جدول مطابق د هغه اصولو مطابق تاسې عیار کړئ، ډک به یې کړئ. په دې کې به څو ګټې وي، موږ تاسې د سب خپل ملګري به موږ ته معلوم وي، د خپل فوج یا د اردو د اسلامي اردو تعداد به راته معلوم وي، د بدو عناصرو د ایستلو دپاره به موږ تاسې پلمه راته جایزه بهانه به راته جوړوي چې دا په لیست کې نه یي. او که داسې و چې بیا هم له دغه لیسته څخه ماسې وه نور مواصفات به تاسې سره وو، په خصوصي ډول بیا موږ سره شریکولی شي انشاءالله تعالی. کار به تر هغه ځای پورې کوو تر څو چې مستوان وي او د معلوماتو دپاره به له ټولو هغو لارو چارو څخه کار اخلو چې هغه اړین وي ورو. موږ انشاءالله تعالی د نظام په نمایندګۍ باندې ژمن یو دې ته چې خپل صفا وساتو، ځکه سب چې صفا سو زموږ اهدافو څخه دا دي چې ولس مو په ارامۍ کې ژوند وکړي. نو لکه په طرز العمل کې ذکر شوي دي، پر خلکو باندې به چاپي نه وي، له خلکو سره بد اخلاقۍ نه کېږي او خلک به ناحقه ځورول کېږي نه، او د خلکو څخه به باج نه اخیستل کېږي، پر خلکو باندې به زور زیاتی او ظلم نه کېږي، ولس به مو په ارامۍ کې ژوند کوي. ما او تا به نظام قوي شوی وي او له خارجي جهتونو څخه که خدای مه کړه راته څه تهدید متوجه وو، دنیا مو پرېږدي نه ورونو، خامخا به بیا هم تهدیدونه وي، بیا به مشکلات وي، په خپل مابین کې مشکلات ایجادوي، نورو ډلو په نامه باندې به کېدای شي خلک نور راته وروزل شي او نور نومونه به په خلکو باندې کېښودل شي، په نورو نومونو باندې به خلک توصیف شي، لکه دا فلان و فلان و د عیش په دغو نومونو باندې دا یو نومونه وو، تعبیرونه وو، خو دلته بیا په اشخاصو په ډول باندې بیا موږ تاسو ته ښکاره کړو څه مشکلات به خامخا وي، په آینده کې به دنیا ټوله دنیا لکه چې مخالف و مواد زموږ د عقیدې د نظریې د حقانیت او د اسلام د نمایندګۍ اوس هم تر هغه نه مخالفه ده، ځکه چې اوس چې شکست موږ تاسې له لاسه څخه عملاً وکړو، نو بیا هم متوجه ده، خامخا به دلته مشکلات ایجادوي، خو دغو مشکلاتو به انشاءالله تعالی د حل لاره دغه وي چې موږ تاسې به د تصفیې کار کوو، سب په دغه ډول پاک ساتو لکه څرنګه چې د دغه سب تقاضا ده او هغه سپېڅلوالی چې په دغه سب کې پروت و، دا د فدایانو نظام و، د علما کرامو تر نظارت لاندې و، د ټولو د قرآن عظیم شان د حافظانو، د قاریانو، د علماو، د طالبانو، د پاکو خلکو یو صف و یو کاروان روان او بالاخره هدف ته هم ورسېدی الحمدلله. دا یې د پاکۍ او د صفایي یو عمده دلیل دغه دی چې پر دغه رقم باندې پروردګار رانه فوق العاده فتح ورکړه، نو دغه به په دغه ډول باندې انشاءالله تعالی صفا ساتو، لکه څرنګه چې دغه صف نوم ده، دغه صف د صفایي تقاضا ده او د مشرتابه هدایت ده او زموږ ستاسې د زړونو غوښتنه او د ولس ارمان انشاءالله تعالی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.